بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول روغ او جوړ یاستئ. نن په دې ویډیو کې تاسو اسلامي تبرکات یا اسلامي انځورونه درښیم. ما په خپله چې ولیدل نو ما وغوښتل چې دا نورو ته هم وښیم، نو ما یوه ویډیو جوړه کړه. دا ویډیو تاسې هم کتلی شئ. دا لومړی چې کوم بکس تاسې وینئ دا د بیبي فاطمې علیه السلام بکس دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور وه. او دا هم د داود علیه السلام توره ده چې دا ډیره مشهوره توره ده، ځکه داود علیه السلام خپله د تورو جوړولو یو استاد و. د ده په لاس کې به نه، د داود علیه السلام په لاس کې به د اوسپنه لکه د خټې په شان سوي وه. او دا هم د فاطمې علیه السلام لباس ده، کپړه ده. او همدارنګه دا د حسن حسین جامې دي. حسن او حسین علیه السلام جامې دي چې دواړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمسیان او د حضرت علی کرم الله وجهه زامن وو. دا هم د حسن علیه السلام مبارک قمیص ده. او دا هم د کعبې مبارکې کلي ده. د کعبې مبارکې کلي ده تاسې په خپله لیدلی سئ. زمونږ د خوږ پیغمبر د قبر خاوره ده. زمونږ د خوږ پیغمبر علیه السلام د قبر خاوره ده، په دې ډبلي کې ده. او دا هم زمونږ د خوږ پیغمبر علیه السلام مبارک لیک ده. تاسې په خپله وګورئ دا لیک ده. همدارنګه دا هم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسو لیکل شوی لیک ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس لیکلی لیک ده، لیټر اف پروفیټ محمد PBUH. او دا هم د ګران نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پلو نښې دي، د پل نښه ده، د پښې نښه ده، تاسې لیدلی شئ. او په دې کې زموږ د خوږ پیغمبر مبارک علیه السلام د ږیرې یو ویښته ده، په دې شیشه کې ایښې ده، تاسې لیدلی شئ. او دا هم د موسی علیه السلام لکړه ده، هغه لکړه ده چې د فرعون د جادوګرو ټول سمنالات یې وخوړل، اژدها ترې جوړه شوه. وګورئ دا همهغه لکړه ده، تاسې لیدلی شئ. نو دا یوه هغه لکړه ده چې کله به موسی علیه السلام په ځمکه کې چخ کړه، نو دې نه به ونه جوړه سوه، موسی علیه السلام ته به یې سوری کول. او دا هم د ښایسته پیغمبر یوسف علیه السلام بګړۍ ده. یوسف علیه السلام یو ډېر ښایسته ځوان و، تقریبا وایي د نړۍ 99% ښکلا د یوسف علیه السلام سره وه، او 1% ښکلا په ټوله نړۍ کې ویشل سوې وه. نو دا د هغه صلی الله علیه وسلم پګړۍ ده. نو دا ویډیو که مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله پامان.